السلام علیکم مینوالو، زه محمد علي افغان صدای خیبر نه تاسو سره امید لرم چې روغ او جوړ ژوند او خوند مازه اخلو. راغلی یو غونډي غرته چکر پاره نو یاسین اسیر سے بشیرونه تاسو ته ډاله کوم. امید لرم چې تاسو خوشی. شعر دی چې لفظونو ته مسترګې د کینان راوړي دي، لفظونو ته مسترګې د کینان راوړي دي، صفت د پښتنو ته مې قربان راوړي دي. او د جبر د ظلمونو ناقرار ژوندونه تخته، د جبر د ظلمونو ناقرار ژوندونه تخته، خبر شه پښتنې مو راتلان راوړي دي. او مننه او چې تاسو وایي بدبخته حق باطل زمانه پټ دي، تاسو وایي بدبخته حق باطل زمانه پټ دي، خبره د ایمان مې په زبان راوړي دي. راوی خشه د جنگ د انقلاب لمبو وهله، راوی خشه د جنگ د انقلاب لمبو وهله، ټوټې مې د بنگړو ستا د پیزوان راوړي دي. او د درد اوخ کې د پاکه کا او ماته توجه شه، د درد اوخ کې د پاکه کا او ماته توجه شه، هر سم ستا د زړه د پرستان راوړي دي. او سنگار سنگار وطن او خپلګانو تاثیره، سنگار سنگار وطن او خپلګانو تاثیره، د خور غیرتمن شاعران راوړي دي. والسلام ډیره مننه.